ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بل يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري. دا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ روایت تے بخاری شریف کتاب العلم کے چے اللہ پاک دا علم پورتکینو دا سے نہ پورتکی چے دا انسان دا زڑنے اوباسی او دا دنے یر کی دا سے نہ کئی. یو انسان چے خواریو کی دا دے انسان نا عالم جوڑ شی نو دا علم تے اللہ پاک دا سے نہ لرکی چے دیو دشی اور اپاسیو امی گرزے دلی یا پوی خط اللہ تعالی دا مسائل یر کی دا سے نہ کئی. علم اللہ پس ختمی بل يقبض العلم بقبض العلماء. علم اللہ دا عالمانو پا مرک ختمی. عالم مرشی داغ پسینہ کے جسمر خزانہ دا علم پرتاو طول وصر لالشی. بیا نبی علیہ السلام فرمائی چھے حتی لم یبقى عالما دا سے وقت براشی چھے پا مخدز مکبا عالم پاتی نشی علماء برور امری. اتخذ الناس رؤوسا جهالا نو خلق با مشران چی جوڑی نو ابا جاہلانی عالم بنی نو دا قوم مشر با عالم نی دا وطن مشر با جاہلی دا علاقی مشر با عالم نی نا پویا بای جاہل بای دا شریعتنا دا ہر محکمے چکم مشر دے اب دا شریعتنا نا خبر ہے. دا جماعت مشر جماعت کے امام نے با عالم نے علماء بلارشی ختم بش. فسئلو دی خلقنا بتپوسونا کیگی جواب بورکی بغیر علم بے علم بو سربینا فدولو وادولو پخبلم گمراہان شو خلقم گمراہان کرل. دا حضور پاک مبارک وینا رشتیا دا مارونو چی سڑی نظرو کی دا علم اسباب دیر زیاد شو. یو حدیث کی راضی افشو العلم والقلم اسباب بڑیر زیادی. نن سبا دا علم دمر اسباب دی چی مخکدانو کتابونا پخوا دمرنو لکوس دی سمر دی پریسونو لگی دل فوٹوسٹیٹ مشینونو لگی دل کمپیوٹر رووتے انٹرنیٹ پر ذریعہ باندے علم رو خوریگی. اسباب دیر زیاد شو. موبائل کے خلق سرا دا دینی او اسلامی کتابوں یغا پی گوری. کمپیوٹر کے خلق سر دینی اسلامی کتابوں یغا پی گوری. اسباب دا علم دیر شو. علم نشتا چے کم مخ کیو کم علم چے دا شاہ ولی اللہ سرو انشتا کم علم چے امام رازی رحمت اللہ علیہ سرو انشتا کم علم چے امام غزالی سرو انشتا کم علم چے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی سرو انشتا.
دی رستنې زمانې لبرا شو کم علم چې مولانا شبیر احمد عثماني سره نشتا، کم علم چې زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب سره نشتا، کم علم چې زمونږ شیخ مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله سره هغه نشتا. هغه علم هغه سه علما به ګرځي ګرځي قسم دې که په دا دنیا کې را پیدا کی رو رو علم ختمیږي. اوس چې دا کوم عالمان په مخ د ځمکه تعالی په نظر راځي دینه پس چې دا مړه شي قسم دې که داسې بیا پیدا کی. رو رو عالمان ختمیږي، اسباب زیاد شو، کتابونه زیاد شو، علم نشته، عالمان رو رو مري. نبی علیہ السلام دروغ نه وای، مبارک پیغمبر رښتیا وای چې یقبض العلم بقبض العلماء. د امام رازی چې کوم علم هغه سره لاړ، د امام غزالی چې کوم علم هغه سره لاړ انشتا، هغه سي مولا نشي پیدا کولی. د امام شافعی څخه چې کوم علم هغه سره لاړ هغه سي مولا نشي پیدا کولی. د امام احمد ابن حنبل سره چې کوم علم هغه قبر ته هغه سره لاړ هغه سي مولا نشي پیدا کولی. د مولانا حسین احمد بدنی رحمت الله علیه سره چې کوم علم هغه سره قبر کې لاړ هغه سي نشي پیدا کولی. د علامه شمس الحق افغانی سره چې کوم علم هغه سره قبر کې لاړ هغه سي نشي پیدا کولی. خبره ټیک ده کنه ده؟ دا د حضور پاک وینا ده. امید ته مثال خو دا ټول عالمان چې یو ځای کې موږ نه مخکې چې زموږ د استادانو کومه پیړۍ وه یو دا ټول د هغه په شان نشي، د یو په شان نشته. او د هغې زمانې عالمان چې د ټول یو ځای کړی وي د هغې نه مخکې چې کوم علما د هغې برابر نه دي. قسم دی که د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه په شان عالم نن په مخ د ځمکه پیدا کړي. څومره لوی عالم او د احادیثو لوی استاذ تیر شوی دی. علامه شبیر احمد عثماني د هغه د مسلم شریف شرحه ده فتح الملهم چې وګورې نو حیران بشي چې د زمانې غرو لال ختم. نو علم دا الله د سینو نه نو باسي. نبی علیہ السلام فرمایي علم چې ختمیږي بقبض العلماء، علما رو مري 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 علم بلال شي ختم شي. اخر کې کتابونه بر دنیا پراتی، کمپیوټر بم وي، کتابخانه بم وي او پریسونه بم وي، چاپخانه بم وي. علم عالم بني، مشران به عالمان ني، جاهلان به تپوس ته مسلې بکیږي، فتوا به علم ورکي، خپلم گمراه شو بلیم خطا کا بلیم گمراه کا. دا د حضور پاک وینا. څو ورځې مخکې 13 جمعه زمونږ یو ډېر لوی جید عالم شیخ الحدیث مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب الله دې په قبر انوار نازل کې وفات شو. د خپل زمانې لوی عالم، لوی د زمانې عالم. تقریبا زمونږ د والد صاحب د همزولتیا کې به ځکه زما والد صاحب د در سبق مرګر، زما د والد صاحب تاریخ پیدایش 1930 کې پیدا شو. والد صاحب مې وی چې د زمانه یو 2 کاله یا 3 کاله به مشرو، ممکن ده چې تاریخ پیدایش 1927 یا 28 دغه تاریخ پیدایش دغه زمانه کې ټول علم په دارالعلوم حقانیه کې حاصل ک. اکوړي کې دوره حدیث د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او دغه زمانه چې نور کوم علما دا وی نوک ماته په خپل مولانا یوسف صاحب دا دغه بونیر یو ډېر لوی عالم ویدام زما استادو د اله او مولوی صاحب یادو ماته په خپل وی دا زمونږ استادو. زما د والد صاحب سبقي هغې نه پس بیا په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې مدرس. دا ټول د فنونو کتابونه تر د وړې دورې د مشکاته پورې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړي او ډېر زیات شاګردان لوی لوی علماء کرام دغه زمانې د شاګردانو. بیا لال مدینه منوره ته مدینه منوره کې 11 کاله تیر کړل. هلته د قانون د شریعت په تفسیر وغیره کې هغه ډیګري واغشته، فارغ شو، ماجستر وته وی مونږ ورته ام ای وایو. هغه په تفسیر کې وکړو او دا هغه چې کومه مقاله ده تفسیر سوره کهف هغه چاپ شوی مال په خپل په توفه کې را کړی دی. زه ورغلی وم ملاقات لا نو ماته ما مقاله ولیکله په سوره کهف باندې او ماته ماجستر وته وی ام ای ډیګري دا د مدینه یونیورسيټي نه ملو شو. هغې نه پس پی ایچ ډي کې داخله واغېسته په مدینه یونیورسيټي کې او پی ایچ ډي کې په ښو نمبرو باندې ممتاز نمبر چې څه ته ویلې کېږي په ښو نمبرو کې د مدینې منورې د جامع یونیورسيټي نه فارغ شو.
پېږدي کې چې کومه مقاله لیکلې ده هغه د حضرت حسن بصري رحمه الله چې په تفسیر کې د هغه کوم اقوال دي په هغې باندې د مقاله ولیکله. یو دیو او یو د یمن غالبا او که د شام د سور یمن او سیر دی د ملګریو دواړو په شریکه باندې هغه مقاله پوره کړه. څو جلدو کې د هغې نم کتاب جوړ شوی دی او چاپ شوی دی. او بیا هغې نه پس چې راغی په مختلفو مدرسو کې په حیث د شیخ الحدیث خدمت کړی دی. لویه جامعه د پاکستان په سطح په کراچۍ کې دارالعلوم کراچۍ د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کومه مدرسه جوړه کړې وه، مولانا تقی عثماني صاحب رفیع عثماني صاحب چې کومه مدرسه کې دي هغې کې استاد و د حدیث. او په احسن المدارس په مفتی زرولی خان صاحب چې کومه مدرسه جوړه کړې ده هغه کې شیخ الحدیث دی، هغې کې د حدیث استاد. هغې نه پس میران شاه ته لاړ، هلته د حدیث استاد و. هغې نه پس دارالعلوم حقانیې ته راغی، هلته د حدیث استاد. ترمذي شریف اوله حصہ، بخاری شریف دویمه حصہ، تقریبا د تر مرګه پورې په اکوړي کې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړی. او ډېر عجیبه مرګ خو خامخا انسان له راځي، مرګ خو نه څو خلاصېدی نشته. خو ما جنازې نه مخکې بیان کو، بله جنازه چې وه نو زه ما جنازې نه مخکې خلک راغونډ شوي نو ما بیان وکړو. نو بیان کې مې د خولې نه یو ټکي ووته. مې د دپاره لویه خبره دا ده، ډېره لویه خبره، چې دې وخت کې دی سا د ده نه وځي او دې قبر ته روان دی، نو دی شیخ الحدیث روان دی. دی معزول شوی نه دی، چا لر کړی نه دی چې تم د مدرسې نه وویستی. دی مستعفي نه دی، دی استعفا نه ده ورکړې، دی ریټایر شوی نه دی د مدرسې نه. بیمار دی شیخ الحدیث، بیمار دی، اسپتال ته لاړ او د اسپتال نه میت جسد قبر ته لاړ. په حیثیت د شیخ الحدیث د مدرسې نه قبر ته ورسېد. که دی ریټایر وی مونږ به وایو زه ریټایر شوی شیخ الحدیث دی. که دی استعفا ورکړې وی مونږ به وایو زه مستعفي شیخ الحدیث دی. که دی معزول چاویستی وی د مدرسې نه مونږ به وایو معزول شیخ الحدیث دی. نه، معزول نه دی. لکه یو سړی چې وزیر اعظم او مړ شي او اقا دغه له استعفا نی ورکړي او نه د وزارت عظما نه تلي او قبر ته لاړ شي، نو خلک دا نه وي چې سابق وزیر اعظم مړ دی. خلک څه وایي؟ وزیر اعظم مړ دی. صدر کې استعفا ورکي او بیا مړ شي نو خلک وایي سابق صدر مړ دی، سابق صدر کا جنازه ہے، داسې وایي. او چې صدر استعفا نی ورکړي او د صدارت په وخت کې مړ شي نو خلک ورسره سابق نه وایي، خلک څه وایي؟ صدر صاحب کا جنازہ ہے. نو مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ استعفا نہ ورکړي، ریٹائر شوی نو دا به نه وی چې دارالعلوم کا سابق شیخ الحدیث فوت ہو چکا ہے. د دارالعلوم حقانی سابق شیخ الحدیث جنازه ده، نه د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث وفات شو. الله اکبر. د دارالعلوم حقانی د شیخ الحدیث جنازه ده، دا ډېر لوی منقبت. قسم د علم کې د مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه شاگردو په تفسیر کې مولانا احمد علی لاہوری صاحب یو سړی تیر شوی دی. زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه دیم شاگرد پاتې شوی دی. د زمانې یو بزرگ تیر شوی دی مولانا احمد علی لاہوری. د اصل نه ده سیکان و سیکان، مور او پلار او قوم، دی پکې مسلمان شو. دارالعلوم دیوبند کې لګیا دی، سبق وی او د هغې نه فارغ التحصیل شو. نو هلته کې په دارالعلوم دیوبند علاقه کې یو لوی سیټو د هغه لور پیغله شوې وه. نو سیټ صاحب وی چې دا به زه عالم له ورکوم. چا ورته وی چې عالم له ورکې نو داسې وکړه چې لاړ شه دارالعلوم دیوبند ته، د هغې کې محتمم ته ووایه نو یو جید عالم به درته وګوري. ته عالم څه پېژنې چې داسې عالم له ورکړه چې هغه خو عالم وي که نه. دا سیټ صاحب راغی دارالعلوم دیوبند ته، چکر یې ولګو. دا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دی ناستو دی خوښ شو. محتمم له ورغی وی زما لور پیغله ده او ځان یې ورته وښو چې د فلان کې مغې پېژنده چې دا خو د دې علاقې لوی سیټ دی او نواب دی او ډېر لوی مالدار سړی دی. زه راغلیم لور مې پیغله ده او زما نیت دا دی چې عالم له ورکړو. که تا ورسره داسې یو عالمي نوجوان چې هغه واده نه کړي زه خپله لور ورته بخم. خو یاره یو هلک مې خوښ شو په دې چمن کې بار ناست دی. که ده واده نه کړی او زما لور قبلې نو لاول دی ښه دی، که دې نه بل چاله یې ورکړي.
هغې چې معلومات وکړل هغه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه راویې غوښته. دی لا نوجوان دی. هلکه واده ته دې شوق شته؟ ولې نشته؟ دا فلانکي سیټ لور ده او تیغ وخت شوې تاله نکاح باندې در کول غواړي. وی حضرت زما څه دي، ما زه د سیټ لور به څنګه ساتم، زما کور نشته، زما خو دغه یو جوړه جامې دي، مور پلار خو د ما نه جدا دي، اسیکان دي، زه مسلمان. هغې هم راشړلې، نه کور شته نه اور شته، هېڅ نشته، نه خپل شته او نه پردی شته. سیټ وی د هر څه زما ذمه داري ده، خو ته زما لور قبوله کړه. مفت پښتانوي مفت شراب قاضي هم څکلي دي ډېره ختمه، قبوله ده. په پلانکې ورځ به راځو نکاح به تړو. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دا خپل حکایت بیانوي، وایي چې د نکاح ورځ شوه زما جامې خیرنې وې. وایي طالبانو وایي چې دا جامې دې بدلې کا، دا خیرنې دي، سخر به دي، د سخر رور به دي او خیان به دي، د هغې قوم به دي ښکاري. ما ډېره ښه ما سره جامې نشته، څه واچوم؟ یو طالب وایي چې د ما جوړه دا بدله درکړم. وایي ما سره یې ګپ لګاو. طالبان خو ګپ لګوي، وایي ځکه چې هغه ډېر دروند و غټ پهلوان. ما چې که دا کمیس مې واچو خو دا خو زه پکې ډېر پوچینې ښکارم، دا خو به رانه لستوڼې او لمنې ویزان دي، دا خو د خندا جامې دي. بل طالب ویله که زه خپله جوړه در کوم، اعلی جوړه ده. وایي چې مې وکتل هغه ډېر نري و. ما وایي چې که دا پرتوګ مې واچو خو پتلون به ښکاري، او دا کمیس خو به ما کې ډېر تنګ ښکاري، یا نه دا نه اچوم. یو ما طالب مشوره راکړه چې داسې وکړه چې غسلخانې ته ننوځو، دا جامې دې ووینځه وچې به شي. وایي ما وایي چېره دا خبره ټیک ده. غسلخانې ته ننوتم، جامې مې ووینځلې، صفا مې کړې، ومې لمبل، لنګ مې وبار راووتم او جامې نه چوڼومه چې دا به وچې شي. وایي طالبانو دوکه کړم، ورځ د ورځې به جامې نه وچې وې. کله یې داسې لقوم، کله یې داسې لقوم، کله یې هوا ته بادومه، جامې کم دې وچېږي. او طالبان راپوندې خان جي ټینګ شه، یا خدای څوک. جامې نمجنې شوې مې واچولې، پکې رپېدم، دې کې مې سخر راغی، د سخر رور او اوښیان رالل. هغې چې وکتل او دا جوړه خو بل ورځ هم دا چولې، نن هم دغه جوړه ده. معلومېږي دا چې د غریب هم دقه یو جوړه ده، بله نشته. او داسې رپېږي پکې لکه چې ځان لې وینځلي. نکاح شوه، نکاح نه پس واده شو، د خان د نواب لور زما کور ته راله. نو اوس خو په سبا بله ورځ جینۍ پلار کره دي، ابه په اوومه ورځ یا میاشت پس به جینۍ پلار کره تله. جینۍ چې پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس وکړو. نواب صاحب لور نه تپوس کوي، بیٹی اپنے نئے شوہر کو کیسے پایا؟ بچے هغه خاوند دې څنګه ومونته، څنګه دی؟ ما وی کر دې زمانې جینۍ وه، څه به وی؟ ای بابا غر کا دې کړم، غر کا دې کړم. ایله بیله بشیر جان له دې ورکوله، بل دې څوک نه مونتل. نو هلکه وایي ده کې څه چل دی؟ نو په سترګو نابینا دی، نو خو الحمدلله حافظ دی، نیک سړی دی. دې زمانې ښځه به یې مورې پلاره غر کا دې کړم، ما دپاره بل څوک نو، چا له دې ورکړم؟ نه ډوډۍ شته، نارې پې تېرېږي په غریب. او د نیازبینه جینۍ چې د خان د کور نه لاړه شي غریب کور ته، واقعي سخته ژوند نشي تېرولی. نیازبین انسان ته ژوند سخت دی. چا له دې ورکړم؟ ملا له دې ورکړم، طالب له دې ورکړم، چړې له دې ورکړم. تنګ او تنګ وې را باندې، ډوډۍ دې نشو راکولی، جامه دې نشو راکولی، ساتلې دې نشم، دا خبرې به یې کولې. او ته څه وایي؟ بچې نوې خاوند دې څنګه ومونته؟ او ته وایي ای بابا ما به په دنیا کې د عالمانو نه د جنت خبرې اورېدې چې جنت ډېر د خوشحالۍ ځای دی. چینی دی پکې، ولی دی پکې، یاقوت دی او مرجان دی او میوې دي او حورې دي، غلمان، خدمتګاران، دا ټول د انسان د خوشحالۍ لپاره دي. کنه د جنت د دې ټولو خبرو مقصد د انسان خوشحالي د سرکول. بیماری پکې نشته، لاړې نشته او دسماتې نشته، د خېټې غاښ درد نشته، بوډا کېدل پکې نشته، ولی دي او ستړیوالی پکې نشته، ګرمي یخني پکې نشته، معتدل موسی. هر وخت سړی خوشحاله، الله یې زموږ نصیب کړي. نو ما به د جنت خبرې اورېدلې چې جنت د خوشحالۍ ځای دی. بابا دنیا کې ماله خدای جنت را کړی، داسې خاوند یې راله را کړی دی چې په دنیا کې جنت. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه خو د هغه زمانې خبره کوي. نو دی به جوش کې راغی، نو څه به وی؟ وی یہ وہ وقت تھا جس وقت احمد علی نہ تھا،
اب احمد علی ہے. وی دا هغه وخت چې د احمد علی نه له احمد علی نو جوړ شوی، اوس احمد علی جوړ شوی دی د کشف خاوند. په مقبره چې به ته کشف القبور به ورته کې، د کشف القبور چې د قبر کې د خاوند ته عذاب ملاویږي او د قبر کې د خاوند ته خوشحالي ملاویږي. ټول عمر د قرآن شریف د تفسیر خدمت کړی. نو مولانا شیر علی شاه صاحب رحمه الله تفسیر هغه نه ویلی او د مولانا حافظ الحدیث مولانا عبدالله درخواستی رحمت الله علیه چې کوم په خپله زمانه کې د ډېرو احادیثو حافظو، د قرآن حافظان خو الحمدلله ډېر دي، خو د احادیثو حافظان نشته او هغه ته ډېر زیات احادیث د نبي علیه السلام یادو. حافظ الحدیث به یې ورته وی، هغه به په دې چوټیانو کې دورې تفسیر کو. زما عجیبه دا و حسن اتفاقو، ما د هغه دورې تفسیر نیت کړی. ما وی زبا چې کم کال باندې فارغ شوم مې زبا زما او دا هغه نه به دورې تفسیر کوم. په اتفاقا په هغه کال هغه وفات شو، بیا لاندې شو. نو هغه په تفسیر کې استاد و مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه، زمونږ شیخ زمونږ استاد چې هغه د زمانې لوی عالم مولانا عبدالحق صاحب په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شوی دی. دارالعلوم دیوبند کې مختصر معنی او دا کتابونه ښودلي دي. د زمانې ډېر لوی محدث او ډېر لوی متقي او پارسا انسان. زما والد صاحب خبره کوله دی اصل دارالعلوم چې کوم و نو د دې په کلي کې دننه په جومات کې و، د کلي محلي جومات کې دارالعلوم و، کټیګان محله به یې ورته وی. نو وی هلته ورسره مونږ دیرو. والد صاحب مې قسم به خوړو، وی ما ته یاد دي، وی مونږ به پېشمني د چغې اورېدې د جړا، بلکې والد صاحب به مې چغه لفظ نه وی، هغه وی د جړا کوکې به یې مونږ اورېدې، داسې به جړل. الله ته فرشته صورت او فرشته سیرت انسان. زما استادو ما بوله چاپی کوله چې کله به درس نه فارغ شو نو هغه به درس اخیری ګنټه به د هغه و، نو کله به 2 ګنټې د هغه پیریډ شو، کله به 2.5 ګنټې ته خبره ورسېدله، ماسپښین مانځه ته به خبره ورسېدله. التحیه شکل کې به ناستو، مونږ به داسې وړېدو داسې به وړېدو او التحیه شکل کې ناستو. چې پا بم سو نو د خپې به یې لاندې غوټې شوې وې. نو لاول به موله په خپو ورو ورو مالش لاس مګه مګه نو روان بم کو. نو طالبانو به ونیو دفتر خوا کې د دارالحدیثو، دا زوړ دارالحدیث خوا کې دفتر ولته به ګدی غوندې و، په هغې کېناست، بالغ به ورته ډالغ ته به یې ډډه والې، زه به ورته کېناستم، ما به ولې چاپي کوله. طالبان به لاړل او زه به کېناستم، په لاسونو چاپي، په خپو چاپي، ښه داسې به مې دمکه که نه، ما ته به یې وی بس دی که نه، خو زه به پې پیوم چې د قصده بس کوئ. ځکه بعض انسان ست غوندې وکړي که نه، ځکه ما ته به یې دا شا داسې رانېغه کړه، وی بچې بس دی که نه. نو ما وی نه جینا، وی نه ستړی به شي، مې نیم ستړی په ملا باندې. ابا ناظم صاحب سره ناست و د مدرسې حساب کتاب به یې کو، دستخطۍ به یې کولې. نو چې ما به ځان نه خولې ویستې او ښه به مې چاپي که، نو بیا به ترې را پاڅېدم، دعا به یې راته وکړه. دا د استادانو دعاګانې دي. د استاد خدمت، د خپل باباجي مې خدمت کړې دی، چاپي مې وله کړې ده او دعا مې ته غشتې ده، او د استادانو خدمت دا د کمال شی دی. جی ستاسو را د جوماتونو امامان ګورې ستاسو استادان دي، دا د جمعې تقریر کې اورئ دا مستادان دي، د دین مسلې ته اورئ، دا چې د ورپسې مونځ کوئ دا مستادان دي، د دې به خدمت کوئ، په دې خدمت به خدای کمال درکوي. دعا چې د مسلمان د ړنه وویستله به دا د کمال خبره ده. که ته ورته ووایې او که نه وایې چې ما ته دعا وکړه، خو چې ته خدمت وکړې د هغه د زړه نه غیر اختیاري دعا خېږي. نو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دیم استاد و. الله ولا کم مقام ورکو مولانا شیر علی شاه رحمت الله علیه په مدینه منوره کې پی ایچ ډي وکړه. مدینه یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي ساسانه خبره نه ده، او مدینه منورې نه په اعلی نمبرو کې ممتاز پوزیشن کې په اول نمبر کې پی ایچ ډي وکړه، ډاکټر ته جوړ شو. او په مدینه شریفه کې په مسجد نبوي کې د نبی علیہ السلام په جمعات کې د قرآن شریف د تفسیر درس کړی دی. دا ډېره لویه خبره، دا د هغه لپاره هم لویه خبره وه، او دا زمونږ د وطن دپاره هم د علماو دپاره هم ډېره لویه خبره ده چې د دارالعلوم حقانیې یو بچی او زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا یو عالم، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې د قرآن شریف تفسیر کوي. د پی ایچ ډي چې دا کم قابلان کسانی نو هغوی ته درسونه هغوی په مسجد نبوي کې حواله کړي، کورسۍ پرتی او په هغې درسونه کوي. 100 کاله هلته درس کړی دی. مرګ قلندر او مرد درویش او حق گو انسان. ما یو
کتاب کې او رساله کې د یو واقع کتلې وه او بیا مې د هغه یو بل کتاب کې د هغه یو دویمه واقع هم ولیدله، دواړه درته یو ځای کوم. ما وی سفر وکړ د عراق، شام، اردن، فلسطین. دا هغه زمانه وه چې بیت المقدس لا د مسلمان په قبضه کې و. بیت المقدس دا د یهودو قبضې لا نو تللی. وی چې څنګه بیت المقدس چې کوم جوکلي کې دی هغې ته ورغلمه، نو ما په هوټل کې په کمره نږدې هوټل کې ځان له کمره ونیوله چې زه به سهار وختي پاسم او په لومبي صف کې ځان له ځای ونیسم چې جومات ته نږدې وي. چې هوټل کې مې کمره ونیوله، سهار وختي پاڅېدم، وختي راووتم چې رالم د بیت المقدس جومات لا، نو دروازې بندې دي. داسې چکر مې ولګاو چې دروازه څنګه دومره لوی جومات لکه د حرم دروازې خو د شپې نه بندېږي، د مسجد نبوي دروازې خو د شپې مخکې بندېدې، اوس نه بندېږي. رش زیات شو، څنګه بندېږي؟ چا نه مې تپوس وکړې دلته ودرېږه اوس لږ ساعت پس په کولاو شي. خوشحاله شوم چې ځکه خیر ایمانه مخکې څوک را نه لل، لومبي صف کې به ځای ونیسم او که خیر ایمان پسې نږدې به ودرېږم. وی دې کې لږ ساعت تېر شو، رڼا ورو ورو لږې لږې سبا راوخت، تهجد ټیم خو لاړ، تهجد وخت ختم، پریشانه شو. داسې جومات او تهجد وخت کې جرانده داسې مسله ده. سبا ختېدو کې چې دې کې یو موټر راغی او جومات سره خوار کې کار پارکینګ دی، هغې کې موټر ودراو او سړی ترې راکوز شو او سړي ګیره برید دواړه خریلې دي او پتلون کې دی او کوټ کې دی، کوټ پتلون او سګرټ ورسره دی، سګرټ سکي. وی سړی راغی داسې ما ته نیغ نیغ کتل، چابیان یې راوستې او د جومات دروازه یې کوله وکړه. ما وی چې خدایا د بیت المقدس غوندې عظیم جومات چې یو وخت کې زمونږ قبله وه، نبی علیہ السلام مبارک چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو بیت المقدس ته یې مونځ کاو. او بیا څه موده پس تقریبا 14 میاشتې نبی علیہ السلام سره صحابه بیت المقدس ته مونځ کړی دی او 14 میاشتې پس تقریبا بیا بیت الله ته مخ راوګرځو. او بیت المقدس هغه جومات چې دا چا جوړ کړی دی؟ حضرت ابراهیم علیہ السلام. بیت الله هم جوړ کړی دی، هم جوړ کړی دی. ابراهیم علیہ السلام وسره حضرت اسماعیل علیہ السلام جوړ کړی دی او دا وسره حضرت اسحاق علیہ السلام جوړ کړی دی. او بیا هغه جومات چې سلیمان علیہ السلام په دیوانو پیریانو جوړ کړی دی. او بیا سلطان صلاح الدین ایوبی ډېر مزیدار جوړ کړی دی. اوسنی جومات د سلطان صلاح الدین ایوبی د لاسه دی. زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمه الله فرمایل، هغه وی د هغې چې کوم منبر دی نو د یو لرګي نه جوړ شوی دی، د کجوري د تنې نه جوړ شوی دی. هغه محراب او داسې محراب دی چې ټانکه پکې نشته، پیوند پکې نشته، دوه لرګي نه دي، یو د یو نه جوړ شوی دی. او کم ټایلونه چې لګېدلي دي په دیوالونو باندې، نو ټایل ته چې مخامخ ګورې تا ته به خشته ټایل ښکاري، خو چې پترسو ورته وګورې نو د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه تصویر به پکې درته ښکاري. شپېتو جربو کې دا جومات د شپېته جربه عظیم جومات. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایی چې ګورې بل جومات ته به سفر نه کې، د نورو جوماتونو ثوابونه برابر دي. که سفر کې د بیت الله جومات ته کوه، که سفر کې مسجد نبوي جومات ته کوه، او که سفر کې نو بیت المقدس ته کوه. دې د سفر کولی شي بل ته منع. او یا پیغمبران د بیت المقدس د جومات په دا ګاونډ کې دفن دي. دومره عظیم علاقه. حیران شم چې داسې جومات چې کم خادم دی نه ګیره شته نه برید شته. دا څنګه خادم؟ زه لا نیم خبر چې دی مخکې څه کوي. ورپسې ننوتم، چې څنګه ننوتم ما پسې شا شاته ګوري لکه چې غل چا پسې نه روان دی. خدای پاکه چې ورالم سړی لوډ سپیکر ته ودرېد، المارۍ ته ټکې ورکړه او بانګ یې شروع. وایي ما خو دا خادم دی، هغه بلا خو مؤذن وخته او خو بانګ وي. او ناشنا دا وه چې یو ځل به د سګرټ نه کش راښکه او بل ځل به الله اکبر، بیا به د سګرټ نه کش راښکه او بیا به الله اکبر. وی سګرټ هم خلاص شو، بانګ هم خلاص شو. سګرټ یې څکه دا ناشنا وره. الله اسې نیول نه کوي. الله مسلمان اسې نه رانیسي تر څو چې مسلمان ځان په خپله د خدای قهر ته برابر نه کړي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. چې ما د خدای عذاب له دعوت نی ورکړي ما خدای نه نیسي، او که ما د خدای عذاب له دعوت ورکړو بیا ما خدای را نیسي. اسې خدای نه دی رانیولی. مونږ پې خفه یو. د سپونو مخکې چې دا کوم قالین دا
دا پوړونه دي د دې مخکې د سګرټو هغه لوښي پراته چې خلک سګرټ وڅکي او پکې بیا هغه بوره غورځوي او هغه چونډۍ اخره کې چې پاتې هغه پکې غورځ کېږي او امام ته د مصلي مخکې ځان له لوښې پروت دی د سګرټو او د سپونو مخکې په هغه لوښو کې چا کې نیمګړی سګرټ پروت دی او چا کې هغه اخري لږ لږ پراته دي اخو دا جماعت ته ګوره د حجره ده دا کلب دی موټر بل راغی سړی ترې راکوشو چې هغه سړی مې وکته نو هغه هم ګیر خریلی برید خریلی دی مکمل سر تر تور نو پټکې ټوپی خو څه کوي ګیره برید خریلی هم پتلون کې دی شاټ او څه ورته ویلې کېږي پتلون دی اچولی دی دا به مقتدي وي نو چې راغی هغه مصلې ته مخکې شو دغه امام او دغه یوې مقتدي او یو زه په دې قسم د سهار جمع وکړه ډېر انتهایي پریشان خدای پاکه دا د بیت المقدس د جماعت امام مولانا شیر علی شاه صاحب لیکي چې عراق اردن فلسطین شام دا ملکونه مې وکتل وی په دې ملکونو کې ما په یو جماعت کې د امام ګیره ونه لیدله کوفه مې وکتله بصره مې وکتله کوفه بصره مې وکتله عراق مې وکت ما په جماعت د امام ګیره ونه لیدله وی په عراق کې مې صرف د دریو علماو ګیره ولیدله د هغې نومونه یې لیکلي دي د دریو عالمانو ګیره مې لیدلې ده باقي د علماو ګیرې نه وي بیت المقدس کې ګیره کم ده مصر کې اوس لږې لږې خلکو شروع کړی ګیره نشته ترکیه کې ګیره نشته وی چې لاړم هوټل ته ډېر پریشان یم بیره راغی ناشتې راوړلو دپاره وی ما ته بیره وایي چې ته یهودي خو نه ما وی که ویم چې یم خو کافر بشم که ویم چې نیم نو د ده مقصد به معلومات به ونشي وی ما ورته وایي چې په څه دې وپېژندم وی ما ته وایي چې د یهودیانو هم غټې غټې ګیرې دي او تا هم ګیره پرېښېدل ما وی انا لله و انا الیه راجعون نن په ګیره چې د چا ده نو هغه ته مسلمان یهودي وایي مې لکه ته مسلمان یې یو زه مسلمان یم ښه نو ګیره د یهودي نښه ده او دلته یهودیانو سیږي هغې غټې غټې ګیرې پرېښې دي خیر دا مسله خلاصه شوه بیا چې وروسته را روان یم جومات ته د ماسپښین نو یو 25 کسان بیا وو یو 15 کسان د ماسپښین یا د مازدیګر په جمع کې وو لیکن اسوک وو هم د دې ښار نو هغه حج له څوک قافلې والا تلل دا ځای پې د مانځه ټیم راغلی حج له قافله تله د مانځه ټیم پې راغلی وی چې بار راووتم په لاره تلم د یو دوکان نه راپسې یو نوجوان اواز وکړ شیخ شیر علي شاه صاحب وایي دکان نه یو هلک اواز وکړ وی ما ته وی ای سیکا یا سیخ یا سیخ ای سیکا او خدایا غلی شم او دله څه جواب ورکړي وی هغه بیا د ټوقو نه اواز وکړ ملنډې کوي سخریه کوي مسخره کوي ای سیکا یا سیخ په نیولی شم چې که دله جواب ورکړي زه خو میلمه مسافر یم د بل وطن دا وطني دی جنگ به جوړ شي جګړه به جوړه شي دی خو ما پورې استهزا کوي ما پورې ټوقې کوي نو زه ورشم هسې نه چې ته جنجال جوړ نه شي بیا غلی شم په دریم ځل راپسې بیا دې دوکاندار اواز وکړ یا سیخ ای سیکا وی ټیک نه شوم راوګرځېدم چې راوګرځېدم دوکاندار له ورلم وی ما ورته وی چې ته مسلمان یې انت مسلمون وی راته وی چې الحمدلله انا مسلمون زه مسلمان یم وی ما ورته وی چې دا ما ته دې سیک ولې ووی وی ګیره دې ده سیکانو په شان ګیره دې ده الله وی عراق کې روانو د یو دروازې د جومات مخکې عراق کې روانو د یو جومات د دروازې مخکې یو کتاب یې لیکلی دی مکانة اللحیه هغې کې دا واقع لیکلی ده دا مخکنی واقع مې بله رساله کې کتلې وه دا چې ته اوسنی ویم عراق کې روانو ما نو یو سړی مونږ پسې چغې والی یو زوم او دوه دي که درې علما را سره نور دي زمونږ غټې غټې ګیرې دي هغه را پسې څه چغه وواله وی هغې وی چې ای خلکه د دې خلکو دې ګیرو ته وګورئ دا
چې په لاره باندې روان دي زمونږ دا څه ورته وایي دا کمیټي بلدیه ورته هغې وایي زمونږ د بلدیې د کمیټې د جاروګانو نه هم غټې ګیرې دي زمونږ د کمیټې د جاروګان هغه په ولاړه چې په جارو کوي د هغې نه هم غټې ګیرې دي په ډېر لوی افسوس راغی هغې پسې ورلو هغې ته مونږ ووایي چې تاسو د پیغمبر سنت پورې ټوکې کوئ استهزا کوئ وی خیر دی لږ ته مه ووایي چې د بیت المقدس ولا لږ ته مسلمان یې او دا ولې دې ما ته درې ځله اواز وکړو سیک ته راته ووایي وی چې یاره ما د خپل پلار نه اورېدلي دي چې جنگ عظیم کې دلته انګریزان راغلي نو هغې سره یو قوم او غټې غټې ګیرې وې سیکانو هغې ته به سیکان وې نو چې ما تا ته وکتل د پلار خبر راته را یاده شوه نو ما ځکه تاله اواز د سیک ته رکړ وی ما وی چې انا لله و انا الیه راجعون افسوس ته عربي بچې عربي او تا د خپل پیغمبر سنت نه دی معلوم ته نه خبر چې ګیره د پیغمبر علیه السلام سنت ته طریقه واجبه ده ګیره پرېښودل ته نه خبر وی چې څه دلیل دی ما ورته د نبي اسلام حدیث وی چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي وفر اللحا اوف اللحا ګیره چې ده نو ګاڼه کې جزء الشوارب بریتلان کې دا د پیغمبر مبارک حدیث دی چې سړي ته مې خبرې وکړې مې چې ډېر افسوس دی چې د پلار خبره خو درته یاده ده خو د پیغمبر خبره درته یاده نه ده او پلار درته دا نه ویلي چې د انګریزانو شکلونه څنګه وو د سیکانو یې درته یاد کړل دی درته نه ویلي چې د انګریزان بریت هم خریلي وو او ګیرې هم خریلي وو پتلونونه یې چول دی نه ویلي صرف هغه سیک پورې خندا کې هغه سیکانو سره چې کوم انګریزانو هغه شکل یې نه خوړي چې تا هغه شکل جوړ کړی دی نن دې پتلونه چولې د انګریز په شان نن دې ټایه چولې انګریز په شان نن دې کوټه چولې انګریز په شان نن دې بریت خریلي د انګریز په شان نن دې ګیره خریلي د انګریز په شان نن دې سر پرېښی د انګریز په شان نو دا شرم نه دی بیت المقدس کې اوسېږي پیغمبرانو په ځمکه اوسېږي ته مسلمان ځان ته وې د پیغمبر صاحب سنت ته نه خبر او چې بل پرېښی د هغه پورې استهزا کوې تا ته پلار دا نه ویلې چې سیکان یوازې ګیره نه پرېږدي بریت هم پرېږدي سیکان سرم نه خرئ سیکان د وجود نه یو ویښتم نه کټ کوي او سیکان دلته یو پک پسري د هغوی مخصوص نشان دی ته دی راته نه ویلې وی بس سړی ملامته شو نور خلق هم راغونډ شو وی چې سامح یا شیخ دوی سره بس ګزاره وکړه نرمي ورسره وکړه پوه نه شو وی هلکه مې چې معافي غواړم زما وروڼو نن سبا دلته هم ګورې دا رواج شروع دی نن سبا دلته هم پټکي پورې خلک خاندي پټکې نشي په سرولی نن سبا دلته هم ګیرې پورې خلک خاندي نن سبا دلته هم سنت لباس پورې خلک خاندي هغه خلکو خندا وکړه هغې خلکو د انګریز سره ځان مشابه کړ رب العالمین تباه کړل که نه هغه بیت المقدس جومات نن په منځ نیم دی نیم کې د یهودیانو عبادت خانه ده غټ نیم باقی نیم چې د هغوی څوک مسلمانان خوښې پرېږدي په لار سیکورټي والا ناست په دروازه کې او چې نی خوښ نه پرېږدي ګیره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت یوازې د حضور پاک سنت نه د ټولو پیغمبرانو 10 من سنن المرسلین لس څیزونه د ټولو پیغمبرانو طریقه او سنت دی او پکې ګیره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا 2 کسان رالل د یمن نه بازان د یمن یو بادشاه د هغه استازي چې رالل ګیرې خریلې وې او برېت یې پرېښی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ واړاو مخ مبارک یې ته واړاو او طریقه محمدیه کې مې یو قول لیدلی ډېر مخکې چې اوس هم کم سړی ګیر خریلی د حضور پاک قبر مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام ته اچوي نو نبي علیه السلام ته په قبر مبارک کې مخ بل طرف تاړی دومره خطرناک شی دی بازان د طرف نه دا 2 استازي رالل نبي علیه ګیرې خریلی و برېت یې پرېښي حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو هغوی ورته بیا راتاو شو استازو ته څوک غږ نه کوي حضور پاک ته تپوس وکړو من امرکما بهذا دا درته چا ویلي دي چې دا ګیرې وخوری او برېت پرېږدی وی ربنا زمونږ رب هغوی به خپل بادشاه ته رب وی زمونږ رب مونږ ته دا حکم کړی زمونږ بادشاه
چې ګیرې اخرایې او بیت پرېږدې. حضور پاک ورته څه وایي؟ لکن ربي امرني باعفاء لحیتي، ما ته خپل رب حکم کړی دی باعفاء لحیتي چې د خپله ګیره ګڼه کم، و احفاء شاربي او برېت واړه کم. ما ته خپل رب خدا حکم کړی دی، تا ته خپل رب دا حکم کړی دی، ستا بادشاه ما ته خپل رب دا حکم کړی دی اعفاء لحیتي چې د ګیره ګڼه کم، ګڼول ګورې غټول او برېت واړه کم. یو بل سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې مجوسي و، مجوسي دی مجوسي. حضور پاک له راغی، هغه هم ګیره خریلې ده، هغه هم ګیره خریلې ده او برېت یې پرېښې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غلم دقه تپوس وکړو، دی ما هذا، دا څه دي؟ دا ګیره دې ولې خریلې ده او دا برېت دې ولې پرېښې دي؟ دا ولې؟ هغه هم دقسې جواب وله ورکړ، وي دا زمونږ د قوم عادت دی، دا زمونږ د قوم خوښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی زما خو داسې نه ده خوښه، زما خو دا خوښه ده چې ګیرې مې دې غټې وي او برېتان دې واړې. زما ورونو ګور یو خبره دې من کې درته کوم، ګیره پرېښودل سنت نه دي، یوازې واجب دي. ښه خریلې لویه ګناه ده، او برېت اوږده اوږده پرېښودل دا ګناه ده، دا به نه پرېږدې، دا به لنډې کې، یا به په چاړه باندې مکمل وی چې د دغه سره برابر شي، شونډې سره، یا داسې دا ویښونه ته ووهه چې لکه د انسان دا روزني دقسې پاتې شي. بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله، دا حق مضبوط اواز کوونکی، هلته مې درون اواز وکړه خلکو ته، او د دغه علاقې سفرونه هم کړي، لوی سفر د دغه علاقو هم کړی. زما سره دا اوس چې حج له تللی وم، نو د حج نه هلته زموږ یو دوست قاري عبدالواحد صاحب مکي پاتې کېږي په مکه مکرمه کې، نو هغه سره زه بره څلورم چت باندې ټلیفون وکړه چې بره راوخلې چې هغه بره ناست دي، هغه سره مېلمه شوم. نو ما هغه د ډاکټر شیر علي شاه صاحب سره ډېر ښه تعلقات دي، هغه به غریب اسپتال ته م بوت او د سترګو علاج له کراچۍ ته او اسلام آباد ته چې دلته به هغه ډېر خدمت پې وله کوو. ما ته هسې تپوس وکړم مې ډاکټر صاحب سره رابطه شوې ده که نه ده شوې، څنګه دی؟ وي درته په ټلیفون میلاو کړم، مې میلاو کړه، نو ما ته د مکې مکرمې نه میلاو کړه. اوس دا تېر شوی حج کې، نو مونږ ورته دعا مو کړه هلته په حرم مبارک کې، ډېره دعا مو ورته وکړه. او تاسو ته هم دا وایم چې علما کرامو ته تاسو هم دعاګانې کوئ، ځکه علما خو د دین ستنې دي که نه. نو ما ورته هغه دی طبیعت دې څنګه دی؟ نو ما ته وایي چې طبیعت خو مې ښه دی الحمدلله، او مې درس لا ځای که نه دی، او وي درس ته خو د اختر نه مخکې روان شم، یو څو درسونو لاړم. وي ما خو دې له نیت کړی و چې د درس نه کومه، خو مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاته هم هغه یادو چې هغه وی چې نه که یو حدیث دی که دوی خو راځه خپل درس کوه. نو ما ورته وی مې جي زما هم دله دا مشوره ده، درس مه پرېږده، یو حدیث وایه نیم وایه خو زه خامخا وی ښه. او زما د والد صاحب سره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی، سبقیان و سبقیان. یو ناشنا خبر درته وکړم دې متعلقه، زما متعلق په دې میرآباد کې په 2002 کې چې دا کم الیکشن و، نو دې په دې میرآباد کې یو ډېر لوی عالم وفات شوی و، د میرآباد د کلي د شاه صاحب والد صاحب و. میرآباد کې چې کوم شاه صاحب دی د والد صاحب، نو دې ملګري به اوس په سبق کې نو هغې جنازې له راغلي و. جنازه کې ډېر لوی خلک و، سیاسي خلک هم پکې و، د دې وټونو خواک مخکې چې کومه جنازې د وټونو روزو کې دا ډېره درنۍ، هر سړی ورې جنازو له راځي، او هغه ډېر لوی عالم هم بزرګ هم. نو هغه جنازه کې د په تقریر کې دا خبره وکړه، خو دا ما ته پته ده، دا ما ته نور چا هم ویلي دي او دا راته مخکې د په خپله هم ویلي. زموږ باباجي یادو مفتی مولانا شهزاده صاحب رحمه الله ما ته دا خبره خلکو ته کوله، زه یادولم چې د دې نیکه په مکه مکرمه کې، او موږ ناستو میزاب رحمت ته مخامخ، دا پخوا باب العمره زړه چې وه دغلته به د علما کېناستېدل. نو زما باباجي زمونږ یادو چې هغه د علماو ته وایي چې راځئ زما یو جرګه در راسره لاړ شئ.
نو مونږ هم ناستو، نور علما هم ناستو، مونږ وی څوک به خفه شوي نه مولوي صاحب ده چاله جرګه بوزي. مونږ چې حضرت چاله جرګه بوزي، مونږ بیا دلته راوغواړو د سره به رضا کړو. وی نه تاسو راپاسئ. وی ټول عالمان یې ځان سره پاسول چې څومره هلته وو. وی چې لاړو برنډې نه یې کوز کړو، بیت الله شریف چې کوم میزاب رحمت دی ناوه مبارکه هغې ته یې مخامخ ودرولو. وی چې زه جرګه کوم په تاسو، خو په انسان نه په الله تاسو جرګه کوم. زما یو درخواست دی او د جرګې په شکل کې هغه درخواست الله ته پیش کوو. وی چې خدای دا مولوي صاحب خو سپینګیری دی، مشر دی، موږ احترام کوو. څه جرګه ده چې ته په الله کې؟ نو زه یادولم، وی ستا نوم یې واغېسته او چې یا الله دا ټول عالمان درته جرګه کومه، زمان وسی دی محمد ادریس، خدای ته ولا علم ورکړي. الله شاهد دی، گواه دی. دی ما ته ویلو دی د میرآباد په دغه کې هغه د شاه صاحب د والد صاحب په جنازه کې د سوونو زرګونو خلکو مخکې دا خبره وه. بشیر جان وایي چې تنګي کې اسلام الله جي صاحب د دوی وادو هغې کې هم دا خبره کړه. والد صاحب سره زما والد صاحب حکیم مولانا عبدالحق صاحب هغې سره ډېر زیات تعلق و، د سبق ملګري و. ما ته به یې ستا والد صاحب په شانتې ذهین انسان ما په خپلو سترګو نه دی لیدلی، افسوس چې ناجوړه دی. او والد صاحب به مې وایي چې د ده په شان ادیب او قابل سړی ما په سترګو نه دی لیدلی. زما وروڼو حقیقت دا دی، د علم لویه خزانه وه، د حدیثو، د تفسیر، د علومو، او بیا د عمل. علما ډېر وي، خاکساري په ډېرو کمو علماو کې وي. خاکسار عالم خپله زمینداري به مور سره کوله. خاکسار عالم په خیرنو خچنو جامو کې زه یو ځل ملاقات له ورغلم، نو دا خړې غوندې جامې وې د دلو ډکې، هغې کې روانو، لاندې یو کوټه جوړه کړه تیخانه، هغې ته ورسره کوز شم. مې حضرت کېنه، نه نه وی ودرېږه تاسو له چای راوړو. یا صاحب د کور نه څوک شته نه چې ته مونږ له چای راوړې، ته کېنه. نه 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 داسې چېرته کېږي. نو ما سره خو ما ته به یې رواره رواره وې، او ما ورته کاکا کاکا وې. نو ډېره انتهایي محبت او ډېره مینه. دا علم غر لاړ ختم شو. موت العالم موت العالم. عالم چې لاړ عالم مړ شو. ولې؟ ځکه په عالم کې روح د دین د عالم د برکته پیدا کېږي. د دین روح چې عالم لاړ، د دین روح ختم شو د عالم نه. د دین روح چې ختم شو عالم مړ شو. عظیمه جنازه وشوه. الله اکبر. تاسو که څوک تللی یې لیدلی به م وي. زه خو پخپله پکې موجود وم په جنازه کې. دومره جنازه، یا زموږ د شیخ صاحب جنازه وه په پېښور کې، اخو روجم و، ګرمیم و سخته، او جوجم و دنیا و، او یا دا جنازه و. دا خو بل شان جنازه و. او داسې جنازه وشوله. او جنازه کې څوک وو؟ ټول صالحان دیندار د الله دپاره تللي وو. هر ځای نه په دې څوک نیت نه وي تللی چې شیخ صاحب زما جنازې ته راغلی و زه کوله د جنازې له ځم. هر سړی بشیر جان وایي د ګاډي د کوزېدو نوم خو مې چې ځم، موټر کې ناستم کوزم نشم خو لاړم. یقین وکړه چې خلک په دغه نیت تلي. ما په جنازه کې مو وایي مې جنازه کې دوه فایدې وي. یو دا چې میت له به ته سفارش وکړې الله ته، خو دویم دا چې د بعض انسان جنازه د دې جنازې کوونکي دپاره لوی سعادت او برکت دی. خلک په دغه نیت لري. علما، طالبان، صوفیان، شیخان، دینداره، د علماو سره مینه کوونکي د په لکونو خلک په جنازه کې شریک وو. او جنازې نه پس چې کله دفن شو، الله نو قبر نه خوشبو روانه ده. قبر نه خوشبو. امام بخاری رحمت الله علیه هم داسې و. امام بخاری رحمت الله علیه چې کله وفات کیږي، هم د دنیا د ژوند نه ډېر زیات تنګ شوی و، خلکو نه تنګ و، ظالمانو نه. نو د الله نه سوال کړی و. ازبکستان کې خرطنګ کې الله نه سوال وکړو، اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني الیک غیر مفتون. خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو په ما تنګه ده. الله ما ځان ته قبض که، خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو سم لاس خولې ته و بیا دی وفات شو. نو هغه زمانه کې یو عالم و، هغه په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک مې په خوب کې ولید. ګڼ شمېر ملګري دي ورسره.
ما ورمنه کې حضرت څه کوي؟ وی د امام بخاري استقبال لراغلی ما چې راویښ شوم خدای څه چل خو شوی دی په اس مې خپه واړوله او هغه ځای ته مې ځان ور ورسو نو جړه چغو آواز مې واورېده. مې څه چل شوی دی؟ وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. دا حدیث ورونو ګوره ډېر بې برکت دی. احادیث د پیغمبر مبارک خبرو ته وایي، احادیث د پیغمبر مبارک کارونو ته وایي چې هغه څه کړي دي. احادیث د پیغمبر مبارک عقیده بیانول، د هغې اخلاق بیانول، د هغې اعمال بیان، د هغوی د ژوند نقشه ټول حدیث ته بس د حضور پاک د زندګۍ اول نه اخره پورې نقشه دا حدیث. او دا څوک بیانوي؟ هغه ته شیخ الحدیث وایي، محدث ورته وایي. نو چې د پیغمبر چې څوک زما د ژوند حالات خلکو ته بیانوي او زما صفتونه کوي، زما بل سره مینه کوي نو د حدیث استاد کار څه دی؟ ټول د پیغمبر اعظم د ژوند نقشه بیانول، د هغه صفت کول، د هغه د شکل صفت، د هغه د جامو صفت، د هغه د عقیدې صفت، د هغه د عمل صفت، د هغه د اخلاقو صفت. نو رښتیا خو چې مړ شي نو چاله به ځي؟ فرعون خواله به ځي؟ نه. د ابوجهل خواله به ځي؟ نه. د چا خواله به ځي چې په ژوند کې د چا صفت کړی دی، چې په ژوند کې وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا التبذی. نو چې د پیغمبر مبارک خواله لاړو خوشبویي ته نه ځي، چا نه به خوشبویي ځي. زما شاګردو په جامع ابو هریره کې په مدرس ته ما ته ټلیفون وکړو، ما ته وی چې شیخ صاحب مونږ خو لاړو ناشنا خوشبو د قبر نه روانه ده. هلکه مې د بل نه دی واورېدل که نه په خپله تلې؟ وی بېګا د شپې په خپله لاړو، مدرسین ټول لاړو او خپو طرف نه ناشنا خوشبو روانه ده. بېګا ما ته یو طالب العلم دا خبره وکړله چې یو د عطرو خوشبویي وي، د عطرو خوشبو یو شانتي وي، او دا داسې خوشبو ده چې بدلیږي را بدلیږي. او بل د عطرو خوشبو کې یو صفت دی چې لږ ساعت ورسره کېناستې بیا سړی بلد شي ورسره، بیا هغه خوشبو باندې په لومبي وخت پوهېږي، خو چې لږ ساعت کېناست بیا په خوشبو نه پوهېږي. او دا تر اخره پورې د خوشبو چونګې راوچتېږي. ما وی چې د حضور پاک مبارک د خادم نه او د هغه د احادیثو د استاد نه او د یو شیخ الحدیث د قبر نه خوشبو نه اوچتېږي، د چا د هغې نه به اوچتېږي. خاوره ته بعضې کسانو اوړې ده پلاستیک کې چې خاوره کولاو کې دننه خوشبو روانه ده. زموږ حضرت شیخ شهید مراد سنجان صاحب رحمت الله علیه د هغه قبر نه ربیع الاول کې خوشبو ځي. ربیع الاول میاشت چې شروع شي خوشبو روانه شي. دغه 12 14 14 ورځې مکمل د قبر نه خوشبو روانه. ټول طالبان پوهېږي پرې، استادان پرې پوهېږي. دا سویم ربیع الاول دی چې ربیع الاول کې د هغه د قبر نه خوشبو روانه. زما وروڼو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. ګورئ دا مونږ ته ښکلې عقیده خو عالمان ښیي، دا د پیغمبر مبارک اخلاق خو مونږ ته عالمان ښیي، دا د حضور پاک کردار خو مونږ ته عالمان ښیي. قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. د پیغمبر ستا دپاره نمونه ده. هغه نمونه تا ته چا ښودلې ده؟ څوک درته ښیي؟ ګیره مبارکه څنګه وه، جامه څنګه وه، عقیده څنګه وه، اخلاق څنګه وه، اعمال څنګه وه، هغه ته تعلیم ښیي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو شاګرد یحیی ابن اقسم او وی په یو لختي باندې احمد ابن حنبل او دس کو د ناستم د لختي په سر باندې زما اوبه په هغه ورتلې. نو ما ویل دا خو ډېره نامناسبه ده چې زما اوبه په دې لوی عالم ورځي. نو شاته کېناستم په لختي. دا یحیی ابن اقسم چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید. یحیی وی او دې چې خوب کې ولیده یو باغ کې ولاړو او لاس یې موټی کړی دی او د لاس د پاسه یو کپړه پرته ده. دا خوب لیدونکي دې تپوس کې یحیی ابن اقسم الله د سره څه وکړل؟ وی د جنت دې باغچې ته الله راوسته. وی څنګه پسې راوسته؟ وی چې مخامخ شم چې یحیی ابن اقسم څه دې راوړي دي؟ ما سره خو جواب نو. وی یحیی یو عمل دې کړی دی په هغې دې بخم، جنت ته دې لېږم. هغه دا وه چې یو ځای کې زما د حدیثو یو استاذ احمد هغه اودس کو، تا د هغه نه په سر اودس کو، ستا اوبه په هغه ورتلې. ګوره اوبه خو پلیتې نه دي، خو تا د هغې احترام وکړه، د هغه نه شاته کېناستې. نو زما د حدیثو د یو عالم احترام دې کړی دی، په دې دې بخم زه جنت ته. وی چې رالمه ومې کتل نو امام احمد ابن حنبل لګیا د حدیثو درس کوي، طالبان ورته ناست دي. د
زمونږ دا محدثین لیکي چې د دنیا د بعضې اعمالو تکمیل په جنت کې کېږي. دلته یو عمل د چا نه نیمګړی پاتې شي، الله جنت کې مقرر کړي چې دلته پوره کوه. نبی علیہ السلام فرمایي موسی علیہ السلام میں قبر کې ولید چې مونځ یې کاو. یا د رسول الله مبارک بچی د ابراهیم د هغه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي ان له مرضعا فی الجنه، جنت کې بولا یو رضاعي مور پی ورکوي. نو جنت کې خو چې ماشوم په دنیا کې مړ شي خو مسلمان مور پلار خو نیغ په نیغه ځوان او بالغ جنت ته ځي، نه د هغه د دې پیو تکمیل خدای په جنت کې کوي. احمد ابن حنبل دته د حدیثو درس کاو، التم خدای کېناو په جنت کې چې درس حدیث کاوه. شابه طالبان ورته ناست دي، الله به ورته فرشتې کېنولي یا د مسلمانانو روحونه. یحیی ابن اقسم وی چې څنګه ودرېدم د حدیثو درس کوي، نو یو حوره وه هغې سره په زولی کې هیرې جواهرات او ملغلرې وې، زولی یې پې داسې وشیندله، هغې یو چمک او برېښنا وکړه. وی یو ملغلره مې د لاس لراله، دا د لاس کې مې نیولې ده او څادر مې پیچولی. زما رونو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. خدای چې پتا پیژني عالم به پیژني. بیا د حدیث استاد دا د پیغمبر علیه السلام جانشین دی، د هغه په مصله ناست دی، د هغه مبارک احادیث امت ته رسوي او ژبه یې ټول ورځ د رسول الله په خبرو باندې ګرځي. نو د علماو وجود رحمت. او چې عالم د مخ د ځمکې نه لاړ، نبي علیه السلام فرمایي، ما درته مخکې حدیث عبدالله ابن عمرو بن العاص بخاري کې دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، چې خدای پاک علم د بندگانو نه داسې نو باسي چې زړه نه لري کی، بس د شپې ودي عالم او سار پاسي او علم تیری. بعضې وخت کې داسې هم کېږي خو کله کله هغه هم د دنیا د عارضې او د بیمارۍ د وجې نه کېږي. بل يقبض العلم بقبض العلماء، علم پس ختمي د علماء په مرګ باندې. حتی اذا لم يبقى عالما، عالمان برور عمری عالم بپاتے نشی. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلق بخپل مشران جاهلان جوړ کی علم بنی. فسئلوا اغینا بتپوسونه کیږي، فتوی باور کوي، فدلوا وادلوا، بخپلم گمراهان خلق بم گمراهان. نو علماء ولا دعا کوي ښا او حضور پاک وای وی علماء د پاره په سړو کې میږي دعاګانې کوي او په دریاب کې کبان ورله دعاګانې کوي. ولې هغې ته پته ده چې زمونږ تعلق د عالم سره دی. که عالم لا بېدیني به خوره شي، قیامت به راشي، بیا به نه میږي وي او نه به کبي. عالمانو کې هم غلطۍ وي. ګورئ که زه دې ولټولم د ما نه زیات ګناهګار به بل پیدا نه کړي. غلطۍ او ګناهونه هر چا نه. منفي سوچ مه کوه، دی خو دا چل کوي، دی خو دا چل کوي. مثبت سوچ کوه. د دین بقا او د دین تعلق نن سبا د علماء د برکت نه. بهر کې دا بیان مې په دې نسبت وکړو چې علامه شیر علي شاه صاحب ډاکټر صاحب رحمه الله رحمتا واسعه هغه یو جید عالم د علوم حقاني کې شیخ الحدیث او په زرګاو شاګردانی دي او د علم یو لوی غر دا زمونږ د خوا نه لاړ. هغه دپاره خو بهتره وه ځکه د پیغمبر وارثو او د نبي علیه السلام خوا نه لاړ. د پیغمبر د علومو امین او امانتګرو هغه ورسول او خپل مقصد یې پوره کول. لاله لاړ، مرګ خو خامخا راځي، لیکن یو خلا یې پرېښوده، داسې خلا یې پرېښوده چې هغه تر قیامته پورې ډکېدو والا نه ده. مونږ له پکار دي چې مونږ د علماء قدر وکړو، د علماء احترام وکړو، عزت وکړو او خپل بچي عالمان کړو. یو بچي عالمان کړو. علم د خدای لوی نعمت. کوم علاقه کې چې یو عالم هم وي په خدای رحمتونه پې نازلېږي، او چې کوم علامه کې د خدای غضب او قهر راځي علما ته خدای مخکې نه اوچت کړي. دعا وکړئ ډاکټر صاحب محترم ته چې الہ العالمین په قبر انوار نازل کړي. الله ولا د قبر او د آخرت برکات او سعادتونه ورکړي. او د حضور پاک وارث او د احادیثو خادمو الله د روح د نبی علیہ السلام د روح سره ملګری کې، هغې سره روح ملګری کې. او الہ العالمین انسان دی که دنیا کې څه تقصیرات یا ورته عفو کې، دغه درسونه د مدینې منورې دلته دی ټول قبول کې. خدای زمونږ د ټولو علماو حفاظت وکړي، علماو له ډېر ژوندونه ورکړي، د علماو امت ته خیر ورسوي. زمونږ بچي الله عالمان کې، بچي معلمان کې، بچي معلمان کې.
الله بچو تم علم ورکې، عمل نصیب کې، تلو فرود جن وساته. خدای که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې، الله که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کې، الله به اولاد ول اولاد ورکې، کله چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ول ورکې، که څوک پریشانی په خوشالو بدل کې، الله موږ د بغضیانو د بغضونو نو ساته، حاسدینو د حسد نه مو ساته، شریانو د شر نه مو ساته، د دنیا او د آخرت د رسوایی نه مو ساته، سره د بالا بچرونو خويندو او د دوستانو د دنیا او د آخرت د رسوایی نه ساته. زموږ د جمعات ته مانځل لره نه خلق راځي، الله په یو قدم ټول اجرونه ورکړي او په کوم مقصد چې راځي الله مقصد کې کامیابی نصیب کړي او ته ډېر خوشاله او برکات نصیب کړي او د مقاصد پوره کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 644 نمبر کیسټ کې تاسو د شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت العلامہ ڈاکٹر محمد شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پتازیت کی داغی د زندگی سحالات واقعات ووردل. دا بتا ستا پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر او مختلف نعتونه به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. په دنیا کې د دین ستن عالمان دي، دا پدې چې د نبیانو وارثان دي،